بې غیرته سړی وي چې دې ته خوشحالېږي چې ماله دې ښي نه لاس راکړي دا غټ بې غیرته دی او ده کې د زنانه به د خاوند د کور نه بغیر اجازت نه وځي چې کله هم دا بهر وځي د خاوند نه به اجازت غواړي د خاوند د اجازت نه بغیر د دې بهر وتل چرته تلل په خپله خوښه باندې اگر که د مور پلار کره ځي خو دا به د خاوند نه اجازت غواړي ځکه که دا د خاوند نه اجازت نه غواړي په خپل سر دا ګرځي نو بیا د خاوند د خاوند کېدو فایده څه شوله دا پسې شي خاوند دی او دا کومه ټوکړه چې د آیت ما وویله سورة النساء یو دوه کسان به راورشي دا ماشومان غلي یو دوه ملګري به راورشي حمیدالله صاحب یو دا الله رب العالمین چې فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء دا نارینه به مشرانی حاکمان به په زنانو باندې مانه د کور مشري به د نارینه په لاس نو دا څنګه مشري ده د په لاس کې چې د سره دومره کنټرول نشته دی او یا دا ښځه ورته دونه سپک ګوري ده ته په دومره سپک نظر چې بابا خپله خوښه باندې روانه ده کوم طرف ته خوښه شوله چېرته چې دا ځي نه دا د شریعت خلاف کار دی او دا مسالې ډېرې زیاتې راځي موږ له دا پریشانۍ را روانې خلک ټلیفونونه کوي رابطې کوي دا چلې ده دې وجې نه اکثر داسې کېږي زموږ په دې پښتنو معاشره کې د جهالتونه ډېر زیات د یو جینۍ به ورکړي به یې بل چاله او د هغې به یو مشره خور په یو کور کې واده اولاد یې وشي یا بل د خدمت ضرورت نو دا مور پلار وله دا خپله خور به له ورولېږي خدمت ته پردي کور له ورولېږي د هغه خور خو د یو خاوند هم د دې لیور دی هغې نه هم د دې ستر او پرده په کار ده د دې ما څه کېږي اوښې کېږي هغه اوښې نه خو هم د دې ستر او پرده په کار دا نه چې لالا دی او لاسونه وله ورکوه دا حرام کار دی بې غیرته سړی وي چې دې ته خوشحالېږي چې ماله دې ښي نه لاس راکړي دا غټ بې غیرته دی او ده کې د سره پښتو نشته چې د دې ته خوشحالېږي چې د ښځو منځ کې ناست یم او ښځې ماله لاسونه راکړي او هغې څه خاندم او خوشحالېږم غیرتي سړی دروند انسان هغه د سړو ځای کې کښېني په بیټک کې کښېني د زنانو خواله نه ورځي بلکې هغه داسې وایي خپلې کور والا ته وایي چې دا خویندې دې پوهه کړه چې ماله ګوره لاس رانه کړي دا د شریعت خلاف کار دی زما دوی سره لاس میلاول ناروا دي زما دوی سره لاس میلاول حرام دي الله رب العالمین بند کړي دا د الله پابندي دا مولوي صاحب جذبات نه دي چې بعضې خلک او ولې په ما غلط ګمان کې دا الله قرآن نعوذ بالله غلطې خبرې کوي دا د الله خبرې دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ته اوچت انسان هغه خپلې ښینې له لاس نه دی ورکړی هغه خپلې ترور لور له لاس نه دی ورکړی تره لور له لاس نه دی ورکړی که لرې نه سلام کلام کې د بس سلام علیکم وعلیکم السلام بس ته څوک یې او زه څوک یم چې موږ به د الله قوانین ماتوو دا د شریعت خلاف هغه جهالتونه چې په موږ کې موجود او بیا د دې د لاسه ډېرې فتنې جوړېږي ډېر کره ته دا جینۍ پردي کور کې ورکړي او دا ځي هلته د اوښې په کور کې ناسته خدمتونه کوي پردي هلکان وځي ننوځي نو چې په ځای د دې چې ته دا اوښې ټلیفون کوي چې دا خور یې راولېږه چې خدمت یې وکړي دا اوښې دې خپلې خور ته ټلیفون وکړي که نه ځکه د هغې کور دی چې راشه زما ښځه بیماره ته له خدمت وکړه ورندار دې بیماره ته خدمت وکړه داسې په کار ده موږ د شریعت حدود ماتولو ته بلکل بډې راوالي او چې بیا راته څوک نصیحت کوي راباندې بد لګېږي او دا خبرې خو څه د مولوي صاحب نه دي چې په تا بد دا د الله دین په تا بد لګي دا در باندې دا قرآن بد لګي ستا مزاج قرآن منلو ته لا نه دی جوړ اصلي په ختمونو باندې ځان ستړی کړو د الله باندې خفه نه شي زما په دې خبرو باندې اصلي دې ځان ستړی کړو په دې تلاوتونو باندې د شپې په تهجدو دې ځان ستړی کړو حجونو عمرو له ځي او چې د شریعت حکم درته بیانېږي نو په هغه در باندې بیا بد لګېږي بیا راته پښتو را مخې ته شي پښتو څه شی دی د شریعت په مقابل اول د الله دین دی د الله شریعت دی د دې به هغه جایز او ناجایز امور دا به اولي مقدم وي په هر څه باندې زموږ رسمونه رواجونه به وروسته وي د دې وجې نه د دې خبرو لحاظ دا ډېر زیات ضروري دی د حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې یو زنانه له دا اجازت نشته دی چې هغه دې بغیر د خاوند د اجازت نه بل ځای ته لاړه شي دا په هغې باندې ناروا ده حرام کار او چې کله خاوند وي دا وغواړي اگر چې وي خاوند د خپلو رشته دارانو کره تګ نه دی نه منې کوي خو کله کله به دې رشته دارانو کې داسې کسان انسانان دي موږ ټولو سره دا مسلې لګېدلي کله کله د دې خاوند د چا سره لګي نه دا خو کېږي که نه په دې خپلوانو کې کله داسې رشته دارانو کې چې ده ورسره نه لګي نو دا خپلې ښځې ته وایي چې ګوره هلته به نه ځي نو بلکل به دا ښځه د خبره مني او دا په حدیث کې راغلي او په هغه حدیث کې راغلي چې نبي علیه السلام خپله آخري خطبه د حج کوله په عرفات کې په هغه ځای کې دا خبره کړې چې هغه بلکل داسې و چې آخري یو وصیت و چې امت ته یې کولو او په هغې کې وفرمایل خبردار ستاسو د خاوندانو په تاسو حقونه دي زنانو ته ویل او په هغه حقونو کې یو دا ده چې دا زنانه الله یوطئنا فرشکم ای خاوندانو دا زنانه به ستاسو بسترې په هغه چا نه پیمالي منه کور ته به یې نه پرېږدي
چې کور ته راپرېږدي چې څوک تاسو بد ګڼئ معنا خاوند کله کله چا سره نه لګي نه غواړي چې دا سړی زما کور ته راشي نو زنانه به اجازت نه ورکوي که خاوند کور کې نم دی په بل ځای کې دی په سفر دی او پته ولګېده چې فلانې راغلی دی بچو ته به وایي چې راده نه کوي کور ته یو هغه بیټه کې کېنه یو پیالی چای ورکوي رخصت یې کوي ځکه زما د خاوند سره نه لګي او چې کله خاوند یې زنانه ته ویلي ته به ورکره ځې نه دا به نه ځي دا به دې ناروا ده اوس که یو سړی وایي چې دا خاوند زیاتی دی هغه زیاتی د هغه سره به الله حساب کوي خو دا ښځه به د خاوند څه کوي د هغه زړه ته به ګوري چې د ده مخالفت را نشي نور که چېرته په دې کې د خاوند د طرف نه زیاتی په دې خبره کې دی په زیاتي کې وي هغه د ده او د الله معامله ده خو دی به د خپل خاوند دې خبرې ته به دا زنانه ګوري چې کله دا ما منې کوي نظم بس یا ما منې کوي چې دی مه پرېږده کور ته بس نه یې پرېږدم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حقوق ذکر کړي